وعلیکم سلام ورحمت الله وبرکاته. ملا عبدالغفار په نامه یو ورور د ایران نه پوښتنه کوي چې ملا محمد عمر رحمه الله نن د وفات ورځ ده، د دې لمانځل څنګه دي او په کومه طریقه یې موږ ولمانځو؟ محترمه، په اسلام کې د مړو داسې لمانځل چې هغه ته بازارونه بند کې په هغه ورځ رخصتي جوړه کې، تعطیل الاسواق والحوانیتو کې تور کالي واغوندې، د غم ورځ یې جوړه کې، دغه په اسلام کې ناروا او ناجایزه ده چې دې ته موږ احداد وایو. علامه امام شمس الدین الذهبي الترکماني الشافعي رحمه الله په سیر اعلام النبلا کې څو ځایه دا خبره کوي، په نورو خپلو کتابونو کې هم دا خبره کوي او دغه هم دا خبره کړې ده. امام سبکی رحمه الله طبقات شافعي الکبرا کې کله چې امام الحرمین رحمه الله مړو، بیا کال چې پوره سو پاچا بازار بند کړي، ډیر هغې کړي ول، نو امام ذهبي رحمه الله پې رد کوي چې دا یې ښه کار نه و کړی، ځکه دا په اسلام کې احداد ده، دا جایز نه ده. همداسې الرفع والتکمیل فی الجرح والتعدیل د علامه عبدالفتاح ابو غداد چې کوم تعلیق ده د عبدالحی لکنوي په کتاب باندې، هلته هم یو وخت کې له هغه سره یو ځای سوی و، د بهوپال صدیق حسن خان او د عبدالحی لکنوي په مابین کې چې کوم هغه راغلی و بازار یې بند کړی. دا خو محترمه اسلام کې جایز نه ده. یا لکه اوس هم د موږ او تاسې په افغانستان کې چې کله امریکایي اشغال دلته راغی، نو بیا به د شهید ورځ لمانځله. دا ټول اسلام کې ناروا او ناجایز دي چې هغې ته رخصتي کې، هم په دغه معنا باندې چې د یو مجاهد و قهرمان دغه داسې ولمانځي چې نه رخصتي ورته وکړي، نه چې سبقونه یا درسونه تعطیل نه کړي، بازار بند نه کړي، دغسې د هغه لکه دا اوس د فیسبوک د دې په هغه باندې هغه ستاینه وکړي چې دا یو قهرمان و، د دې په خاطر چې خلک یې وپېژني او د خلکو له زړونو نه ویر نسي، او هغه زهرجن تبلیغات چې د کفر زمنو کافرانو کړي وي هغه د خلکو له ذهنونو نه لرې سي، نو انشاءالله دغسې به بیا پروا نه کوي. ملا عمر رحمه الله د خپل عصر محترمه یو لوی امام و، یو لوی مجدد و او یو لوی قهرمان تیر سوی و. انشاءالله تاریخ به هیڅکله دا د یاده ونه باسي او مسلمانان به دا ویر نه کي، خصوصا عربي نړۍ خو باید هیڅکله ویر نه کي چې مونږ ملا عمر رحمه الله د دوی سره څومره لویه قهرماني وکړله چې بادشاهي ترنه قربان کړله. نو انشاءالله محترمه دا داسې د تاریخ یو رښتیانن د تاریخ دریم عمر و چې اول عمر ابن الخطاب العدوي و، دویم عمر ابن عبدالعزیز و، دریم ملا عمر و چې دا د موږ افغانانو دپاره د تاریخ یو ځلانده ستوری و. الله پاک دې رحم ورباندې وکړي، الله پاک دې جنتونه نصیب کړي. کومه کښتۍ چې روانه کړې وه انشاءالله خپل هدف او خپل مزل ته په رسېدلو باندې ده. انشاءالله که د الله خوښه وله خپل لنګر به په خپل ساحل باندې په نږدې وختونو کې واچوي. الله پاک دې د روح ښاد لري رحمه الله.